إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا منگا ددی مبارک کتاب پر شرح کی لگیاو چاگیت ولکیگی ثلاثة الأصول وأدلتها، دین بنیادی دری اصول او داغی دلائل. آغا اصول د دین چې داغی تپوس و په قبر کی کیگی د هر مسلمان نا او د هر کافر نا، او بیا داغی پرنا کی به نتیجه روزی د کامیابی یا د تاوان. په پرونی درس کې منګه دا خبره بیان کړې و چې هغه شی چې الله په ډیر پر زور سره امر کړی دی، ډیر تاکید په کړی دی، نو هغه څه شی دی؟ هغه توحید دی. او بیا توحید تعریف او اقسام شی بیان شیو، او الله چې د کوم شي نه په ډیرې سختۍ سره منع کړی دی، نو هغه شرک دی. بیا مؤلف رحمه الله بنیادی موضوع ته ورننوته، نو کتانه څوک سوالو کی چې رب دې څوک دی، نو ته جواب ورکې چې رب می الله دی چې هغه تربیت زما کړی دی، تربیت دی ټول عالم کړی دی په خپلو نعمتونو سره، او هغه زما معبود دی او د هغه نه علاوه زما بل معبود نشتی، زه صرف د هغه بندګي کوم. که بیا دنه تپوس کی چې د خپل رب دی پیژندلی څنګه دی، نو پیژندلی می په نښو په آیتونو او د هغه په دې ناشنا مخلوقاتو باندې دی چې په دې کې انسان سوچ وکړي نو خپل رب وپېژني چې څومره لوی رب او د څومره عظیم رب بندی. بیا هغه نښو کې بعض نښې د هغې تذکره شوې وه، او د الله د بعضو مخلوقاتو طرف ته پکې اشاره شوې وه. د هغې نه بعد هم دقه اولنۍ مسله کې خبره روانه ده. مؤلف رحمه الله وی والرب هو المعبود، او رب هغه چې بندگی کیږي، یا رب هغه چاته ویل کیږي چې بندگی کیږي. پرون د دې خبرې وضاحت شو چې رب کې دنه ډېرې معنی پرتې دي. معنی د مالک یعنی الله مالک دی، رب دی مالک دی. رب هغه چاته وی چې نظام چلی، رب هغه چاته وی چې تصرف کوي، رب هغه چاته وی چې هغه سیدی، رب هغه چاته وی چې هغه تربیت کوي، او د ټولې معنی په دې کې دنه پرتې دي. نو چې څوک خالق دی، رازق دی، نظام چلی، تدبیر کوي، تربیت کوي، نو بیا هغه حقدار د څه دی؟ حقدار د بندګۍ دی. ځکه دا خبره د ساتي چې توحید ربوبیت مني، نو لازم دی چې توحید الوهیت ومني. ځکه چې ته په خپل اقرار وکړو چې الله خالق دی، رازق دی، نو چې کوم رب خالق دی، رازق دی او د هر څه پیدا کړي دی، هر څه مالک دی، نو بیا خو به د بندګۍ حقدار هم هغه یې که نه. دلیل پې راوړی دی، والدلیل قوله تعالی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم. اے خلکو بندگیو کې د خپل رب ټکی راوړی. ګور رب ولی الله د بندګۍ حقدار دی، وجه بیانی الذي خلقکم والذین من قبلکم. الله تاسو پیدا کړي او تاسو نه مخکې چې کوم خلق دی هغه الله پیدا کړي دي، نو کوم رب چې دا مخلوق پیدا کړي دی هغه بیا د څه حقدار دی؟ د بندګۍ حقدار دی. الذي جعل لكم الارض فراشا، الله هغه رب دی هغه ذات ته چې ستاسو دپاره ځمکه خوره کړې ده. والسماء بناء، د اسمان نه چت جوړ کړی دی. وانزل من السماء ماء، د اسمان نه اوبه راورولی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، نو بیا قسمه قسم میوې ستاسو دپاره د ځمکې نه راویستې دي چې هغه رزق دی ستاسو دپاره. ځکه بیا دا ولایت په آخره کې فلا تجعلوا لله اندادا، نو چې کوم رب دا کارونه کوي د هغه سره څه شی مه شریک کوئ، د هغه سره څوک مه یو شان کوئ، د هغه سره په بندګۍ کې بل څوک مه شریک کوئ.
قال ابن كثير رحمه الله، وامام ابن كثير دا خبر کړی دی. امام ابن كثير هغه مشهور مفسر یادی. الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. چا چې دا شی نه پیدا کړی دی نو هغه حقدار دی د شي، حقدار دی د بندګۍ. وانواع العباده التي امر الله بها، سمر د عبادت اقسام چې دي چې الله امر کړی دی د ټول عبادت به خالص د الله لپاره کې. سمر عبادت چې دي به د فائدې د سته عبادت په درې قسمه. یو ته ویل کېږي عبادات قلبیه، هغه عبادتونه چې هغه په زړه کې کېږي، لکه یره عبادت ته الله نه، یره څه شی دی؟ عبادت ته د الله نه امید، د عبادت ته په الله باندې ځان سپارل، توکل د عبادت ته، د الله سره محبت د عبادت ته. خو د دې عبادتونو ځای کم یو دی، هغه زړه دی. دویم دی عبادات قولیه، هغه عبادات چې په وینا سره کېږي، لکه د الله ذکر کول، د الله نه دعاګانې غوښته، تلاوت کول، دا ټول عبادت دي. خو دا ادا کولو ځای کم یو دی، هغه ژبه ده. دریم دی عبادات بدنیه، بدنی عبادتونه چې هغه پر نور اندامونو باندې انسان کوي، لکه روجې نیوه، حج، زکات، منځ. دا درې قسم عبادات دا ټول د الله لپاره خاص دي. که د زړه عبادت دی، او که په وینا سره دی، او که په بدن سره دی. وی مثل الاسلام والایمان والاحسان، لکه اسلام، ایمان، احسان، دا ټول د الله لپاره. شیخ رحم الله اوس بعض عبادات شماری، بعض عبادات معنی دا نه چې په دې مختصر رساله کې شیخ رحم الله ټول عبادات نشي ذکر کوله، خو اوس به یو څو شماری. ویسی مثال لکه دا عبادت دا بسیب د الله، دا عبادت دا بسیب د الله کې، الله سره به څوک نه شریک کې. نو مطلب دا نه چې هغه ټول عبادت را جمع کړي، په دې مختصر رساله کې کله ټول عبادت را جمع کړي. خاص مثالونه ته پیش کړي. او بل دا چې تا ته اسی دا خبر دی چې هر قسم عبادت چې هغه به د چا دپاره وي؟ هغه صرف د الله دپاره. ومنه، او د دې عبادتونو نه بعض عبادتونه دا دي: الدعاء، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول باغی کې وی بعض عبادتونه د دې لکه دعا، یره کول، امید ساتل، توکل، رغبت، یره، رهبت، عجزی کول، انابت، واپسی کول، مرسته غوښته، پنانی و حلاله کول، نظرانی او منختی کول. وی دا قسم نور عبادتونه د ټول به خالص د الله د پاره په دې کې به د الله سره څوک نه شریک کې. دلیل پی راوړی دی وان المساجد لله، او یقینا جمعتونه د چا د پاره دي؟ د الله د پاره دي. آیت موږ سره مخکې تیر شوی، هلته موږ وضاحت کړو. مسجد هغه ځای ته ویل کېږي چې هلته سجده لګي، نو دا د الله د پاره دي. فلا تدعوا مع الله احدا، د الله سره به بل څوک نه رابلئ. صرف به د دعا د چا نه غوښتې کېږي؟ د الله نه. وضاحت به اوس مخکې خراش. درته فایده ذکر کم. دعا په دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي دعاء المسأله والطلب، هغه دعا چې انسان پکې د الله نه څه شی غواړي ډایرک، لکه اوس ته الله تعالی سوچت کې او ته یا الله ما وبخه، نو دا هغه دعا ده چې ته ډایرک د الله نه غواړي. دې ته دعاء المسأله وایي. دعاء المسأله څه مسأله د الله نه غواړي، څه شی غواړي. دویم ته ویل کېږي دعاء العباده، هغه دعا چې هغه په عبادت کې دننه ده. لکه زه اوس تا نه تپوس وکړم، موږ د ماسخوتن لمونځ وکړو، ماسخوتن د لمونځ موږ ولې وکړو؟ چې الله په موږ باندې رحم وکړي، الله موږ له جنت راکړي، الله موږ د جهنم نه بچ کړي. د دې لپاره موږ دا هم یو قسمه دعا ده. د عبادت په خپل یو قسم څه شی دی؟ دعا ده. تا چې د لمونځ وکړو نو خو د الله نه دا غواړي که نه چې الله ما وبخه. تا چې د لمونځ وکړو خو ته د الله نه دا غواړي که نه چې الله ما له جنت راکړي. تا چې لمونځ وکړو خو ته د الله نه دا غواړي که نه چې الله ما د جهنم نه بچ کړه.
دي ته وایي دعاء العباده. دعاء العباده هر قسم عبادت چې ته کوې په دې کې دنه دعا پرته ده. یو خو هغه دعا ده که نه چې سړی لاس اوچت کړي الله نه غواړي مالدار که مالدار، یو دا دعا ده او دا فایده به اکثر ملګري اور پې راوړي چې دعا په دوه قسمه ده، یو دعاء المسأله او دویم دعاء العباده. او چې کلم قرآن کې دا ویلی شي چې فلا تدعو مع الله احدا، د الله سره به بل څوک نه رابلي په دعا کې، نو د دواړه دعاګانې ته مراد دي. نه به په دعاء المسأله کې د الله سره شریک پیدا کې او نه به د الله سره په دعاء العباده کې څوک شریک کې. فمن صرف منها شيئا لغیر الله، وی چا چې په دې عبادتونو کې څه شی د الله نه علاوه د بل چا دپاره کو، او تفصیل را روان دی، فهو مشرک کافر، نو دا سړی مشرک دی او څه دی؟ کافر دی. اعمال ټول برباد دي. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. کله الله سره څه شی شریک کو هر څه لړو برباد شو. ولتكونن من الخاسرين، او شی به د تاوانیانو نه. عبادت په ټول د الله دپاره، نو دا سړی مشرک دی. خا د شرک ما تاسو ته یو تقسیم ذکر کړی و، یاد دی تاسو ته؟ یو هغه شرک دی چې لوی دی او دویم شرک وړوکی دی. یو بل تقسیم په بل اعتبار سره هم شی و، په اعمالو کې شرک او په عقیده او په وینا کې شرک. بعض علماء داسې تقسیم هم کوي، وایي شرک ظاهري او شرک خفي، ښکاره شرک او پټ شرک. د کوم چې سړی لړ بت ته سجده ولګوله، قبر ته سجده ولګوله، دا صرف ښکاره دی که پټ شرک دی؟ ښکاره. یو سړی په زړه کې یو عقیده ساتي، دا پټ شرک دی. یا ریاکاري شوه، دا هم شرک دی پټ. بعض علما وایي شرک په درې قسمه دی، یو شرک اکبر دی او دویم شرک اصغر دی او دریم شرک خفی دی، پټ شرک، بالکل پټ. خا شرک اکبر اسی مثال به ذکر کو، دا نه چې صرف دغه ته شرک اکبر وایي. اسی مثال شرک اکبر لکه مثال غیر الله ته سجده لګول. غیر الله ته سجده لګول دا شرک اکبر دی، انسان به کفر ته وځي، اسلام نه وځي. یا د الله نه علاوه د بل چا په نوم حلالي کول، یا نذرانه او منښتې کول، یا بل چا ته دعاګانې غوښته د بل چا نه، یا را مدد شوي. دغه شان شرک اصغر کم یو ته وایي، لکه مثال په پولیس ذکر کو د الله نه علاوه د بل چا په نوم قسم خوړل، دا شرک اصغر دی. یا تعویذونه استعمالول. دریم دی پټ شرک او هغه معمولی ریاکاری، دا پټ شرک دی. بعض علماء داسې تقسیموي او داسې موږ فایده ذکر کړه. و دلیل او دلیل په دې باندې دا دی، په کومه خبره باندې دلیل دی؟ په دې باندې چې څوک د الله نه علاوه بل چا ته چغې وهي او په دعا کې د الله سره څوک شریک کوي، دا سړی کافر دی. په دې دلیل دا دی، ومن يدعو مع الله الها آخر، او څوک چې د الله سره بل اله او بل معبود را بلی، لا برهان له به، په دې باندې د سره دلیل نشته. دې ته صفه کاشفه وایي، مبینه للامر. دا داسې صفت ته واضح دی. الله وایي چې څوک ما سره هر شی چې شریک کوي دلیل پرې ورسره نشته، او دا مشرک به لګي، مناظرې به کوي، دلایل به ثابتوي. الله وایي دلیل ورسره نشته، لا برهان له. اوس په دې به ته کوم ځینې دلیل راوړي چې د الله سره مخلوق شریک دی؟ په دې به ته کوم ځینې دلیل راوړي؟ او څه دلیل به په دې باندې ته ښیي چې پیر بابا د الله سره شریک دی، یا لوی ځوان د الله سره برخه ده، یا د پیغمبر د الله سره شریک دی، یا ملائک چې دي د هغوی د الله سره شراکت دی، او د هغوی هم په دې نظام کې ګوتې وهل د هغوی دپاره هم شته او هغوی ته هم اجازت دی. ته په دې څه دلیل دی؟ دلیل به راوړي د کوم ځای نه؟ قرآن کې خو الله ځای په ځای چیلنج ورکړی مشرکانو، هاتو برهانکم، دلیل راوړي که نه؟ یو دلیل نه راوړی دی او نه به راوړي. د قیامت سحر به راشي خو مشرک سره به دلیل پیدا نشي. فانما حسابه عند ربه، الله وی د حساب د چا سره دی؟ هغه د الله سره. الله به سره ګوري. انه لا يفلح الكافرون، کافر چرته نه کامیابیږي. ګوره کافرون وته وي چې څوک د الله سره بل څوک را بلی او بل څوک سره شریکین، الله ورته سوي، الله ورته کافر وي. او شیخ هم دغه وی چې څوک هم په دې عبادتو کې یو عبادت
د غیر الله د پر خاص کوي نو هغه کافر کیږي. وفي الحديث او په حدیث کې دا دی الدعاء مخ العباده، دعاء د عبادت مغز دی. دا حدیث سندن کمزور دی کم چې مؤلف رحم الله راوړی. صحیح حدیث دی دی امام ابو داود راوړی، امام ترمذی راوړی، امام ابن ماجه. الدعاء هو العباده، یقینا دعاء عبادت دی. بازوی کنه چې پیر بابا را مدد شي دا دعا ده کنه دعا، یعنی څه مطلب د مرسته وکړم وینه نه مونږ خو ته سجده نه ده لګولې. بعض د شرک څه ته وایي؟ سجدې لګولو ته وایي، یا د قبر نه طواف ته شرک وایي. نه د تا چې دعا وغوښته اول ته پیغمبر وایي چې دعا خو عبادت دی، نو خو عبادت دی د غیر الله دپاره کو کنه، عبادت دی د چا دپاره کو؟ غیر الله دپاره. یا رسول الله مدد څه مطلب دی؟ او الله سوي وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او استاذ رب دا وایي چې دعاګانې صرف زمانه غواړي، دعاګانې صرف زمانه غواړي. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هغه چاته چغې مه وهئ، هغه څوک مه رابلئ د الله نه علاوه چې نه دله فایده در کولی شي او نه درله نقصان در کولی شي. اسی د دعا په یو مثال دی چې ګوره دعا م عبادت دی، نو دا عبادت به خالص صرف د چا نه غواړي؟ د الله نه به غواړي. به په دلیل راوړی دی وقال ربكم ادعوني استجب لكم. او پیغمبره ستا رب دا ویلی دی، ستاسو رب دا ویلی دی چې زما نه صرف دعاګانې غواړئ، زه به درله دعاګانې قبلومه، بل څوک به ما سره په دعاګانو کې نه شریک کوئ. ودلیل الخوف اوس بل عبادت لراغی ښه د دعا مسله واضح کړه. اوس راغی یره م عبادت دی کنه، یره څه شی دی؟ عبادت دی. وی دلیل واوره فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الله وی مې یریږئ د دوی نه او یریږئ زما نه که تاسو یې مؤمنان. د الله نه یره ساتل دا هم څه شی دی؟ دا عبادت دی. نو صرف په د الله نه یریږي. بیا دلته ته فایده ذکر کم، یره په درې قسمه ده. دا ډېره ناشنا فایده ده، ډېره فایدهمنه فایده ده. تاسو ته پکې دا مسله بلکل اسانه شي. یره په څو قسمه ده؟ په درې قسمه باندې ده یره. اولې ته ویل کېږي خوف السر، پټه یره. یو سړی به چې موږ په پوهه که پټه یره څه ته وایي؟ پټه یره دې ته وایي د الله نه علاوه د چا نه په هغه څه کې یریده چې په هغې باندې صرف الله قادر دی، بل څوک پې نه دی قادر. بیا درته ووایم چې پوه شئ. د الله نه علاوه د چا نه یریده د هغه څه په باره کې چې په هغې باندې صرف څوک قادر دی؟ الله قادر دی. لکه اوس یو سړی یریږي د چا نه چې پلانې به ما بیمار کی، پلانې به ما څه کی؟ ما بیمار کی. دا شرک دی او دا شرک اکبر دی. ولی شرک دی؟ نه او یرید خدا الله نه بل چا نه، خو څنګه یری وکړه؟ په هغه شي کې ویري چې به صرف الله قادر دی. ولی څوک بیمارولی شي؟ نشي بیمارولی. یو سړی یریږي یره وي د پلانې ډېر مه چیړئ. ولې؟ وی دی به د نه ساه واخلي. نو ساه اخیستل د خدای الله کار دی. بچي به رانه واخلي او رزق به راله بند کي او سختې او مصیبتونه به د باندې راولي. دا د جاهلانو خبرې دي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله یاد ساتي چې زه د باندې سخت راولم نو صرف زه ختمولی شم. وإن يردك بخير، او که الله دلته څه خیر درکوي که نه فلا راد لفضله. نو په دنیا کې دې څوک نشته چې د الله دا خیر او دا فضل دا بند کړي، هېڅوک یې نشي بندولی. ګوره هود علیه السلام چې کله دعوت ورکو خپل قوم ته، عادیانو له دعوت ورکړی که نه، دعوت یې له دا ورکړی چې دې بوتانو د بندګي پرېږدئ، دې بوتانو ته تاسو پراته یې، دوی ګوره څه نشي کولی. نو هغوی ته به جواب کې څه وي؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء. هوده قلار شوي زمونږ دا معبودان به دې ګوره تباه کړي او خراب په دې کې وي. یره وي ګوره
دا یره ګوره نن سبا د مشرکانو په زړونو کې پرته ده د پلاني قبر خواله مو ورځي ګوره یره د قبر د خوانه څوک ونه نشي والی ولی وی دنیا به نسکوري نو دنیا نسکورول دا چا کار دی دا خدای الله کار دی مزه هغه طرف ته بے ادبی بدنه وشو که بے ادبی نه وشو نو ګوره هر څه به تباہ او برباد شي دا یره شرک دی الحمدلله موحد سره په دې خبرو کې چا نه لري مرګ او ژوند چا په لاس کې دی الله په لاس کې مصیبت راوسته مصیبت لري کول چا په لاس کې دی الله په لاس کې نه ولني قسم یې ردا شو دا یره چې څوک د غیر الله نه کوي نو هغه سره سره مشرک دی دویمه یره دا هغې ته ویل کېږي الخوف الطبیعي طبیعي یره د جایز ده یو ظاهري شي نه یریده لکه د دشمن نه یریده چې دشمن به راباندې ډز وکړي یا د یو درنده زناور نه یریده چې یره د زمری په ما باندې حمله وکړي د سپی په ما باندې حمله وکړي نو دې ته شرک نه ویل کېږي دا طبیعي خبره د شپې رواني په توره تیاره کې یریږم څوک راباندې حمله ونه کړي الله د موسی علیه السلام په باره کې وایي فخرج منها خائفا یترقب موسی علیه السلام د مصر نه ووتو او په یره کې و په یره کې و د څه نه د فرعونیانو نه ځکه چې هلته قبطي د هغه د لاسه مړ شوی نو موسی علیه السلام په یره کې و نو که دا یره شرک وی نو پیغمبرانو کې به دا یره څنګه ده دې ته څه کومه یره ویلی کېږي طبیعي یره لکه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په غار کې ناسو نو ابوبکر صدیق څه وی یا رسول الله که دوی کې چا خپلو قدمونو ته وکتو نو موږ به ویني یره کې وکړ په پیغمبر باندې یریدو دې ته طبیعي یره وایي نو دا دویم قسم یره شو دریم قسم یره چې هغه حرامه ده شرک نه دی حرامه ده هغه د چا د یری نه دینداری پرېښوده لکه اوس یو سړی دی نه چاته د ښه کار امر کوي نه چاته د بد کار امر کوي ولې ځکه چې د خلکو نه یریږي وی بیا مې خلک د کلي نه وباسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل نه کوي ځکه چې د خلکو نه یریږي د پلاني او د علاني د لاسه چې دی یو دینی کار پرېږدي نو دا یره حرام ده دا یره څه ده حرام ده خو شرک نه دی ګورئ او ګوره صحابه کرامو ته چې کله هغوی جهاد له ووتو د احد د غزا نه بعد سیرت کې ما هغه واقعه تفصیلي بیان کړې او بیا مشرکانو پسې یو کس راولېږو او څه یې ورته ووایي ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم وی مشرکانو غټي غټي لښکرې راویستي دي ګوره او ټوله دنیا یې را جمع کړې ده په تاسو حمله کوي نو تاسو ویریږئ تاسو څه شئ ویریږئ د جهادونه پرېږدئ د جنګونه پرېږدئ الله څه وایي فزادهم ایمانا الله وایي د دې سره د هغوی ایمانونه ښه ډېر شو نه به یېرېږي د چا د یېرې نه به ګوره دین نه پرېږدئ نه به د چا د یېرې نه دینداري پرېږدئ نو درې قسمه یره شوه کومه ده پټه یره طبیعي چا د یېرې نه دینداري پرېښوده ښه پټه یره څنګه دې وضاحت د یو چا نه یېرېده په هغه څه کې چې په هغې باندې صرف څوک قادر دی الله قادر دی دا مختصر تعریف دی د یره او امید او محبت دا ګوره غټ عبادتونه دا خبره یاد ساتئ زه به تاسو ته ناشنا خبره وکړم امام ابن القیم رحمه الله وی دا زړه چې د الله طرف ته روان دی که نه زموږ د زړونه د مؤمن زړه د چا طرف ته د الله طرف ته د مؤمن زړه دا ډېره فایدهمند خبره ده نو دا زړه چې کله سفر کوي د الله طرف ته د دې مثال داسې دی لکه مرغۍ چې روانه وي نو د مرغۍ سری او دوی سی وزری دا محبت دا د دې مرغۍ سر دی او دا یره او امید دا د دې مرغۍ سری دا د سنګونې دی وزری دی هر شی چې لر کو مرغۍ به راوړي
د الله سره محبت ته خو بنیاد دی. ستا د زړه چې د الله طرف ته روان دی او د الله طرف ته سفر کوي او د الله طرف ته راښکلی کېږي، د هغې وجه خو محبت دی که نه. د چا چې د الله سره محبت خو بندګي کوي که نه. دا موږ چې د درس ته ناست یو، دا درس بیانو، دا یو عبادت دی که نه، خو دا خو یو محبت دی د الله سره که نه. دا محبت ته لرې که د درس ته کېناستم ګران دي، دا محبت ته لرې که د مونځ هم ګران دی، دا محبت لرې که د عبادتونه ټول ګران دي، خو چې د الله سره د محبتي د عبادتونه به ته اساني. نو بنیاد محبت دی. بیا د دې محبت سره به تر الله نه یریږم او د الله نه به امید هم ساتي. دا هغه دوه وزرې دي، د مرغه هغه دوه وزرې دي. که صرف یریدې هغه یو وزر دې ختم کړو د امید، هغه کوتره به راولېږي، مرغۍ به راولېږي، ختمه به شي. او که صرف ته امیدونه ساتل او نه یریدې بیا به دې سفر مخکې نه ځي. دا مې تاسې فایده ذکر کړه، امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړې ده، ډېره ناشنا فایده ده. د زړه مثال یې د څه سره ورکړی؟ د مرغۍ سره. او د دې مرغۍ سر څه شی دی؟ محبت دی. او وزر یې څه دي؟ هغه یره او امید دی. نو اوس تا ته وایي راشه وایي امیدونه به هم د الله نه ساتې، دا هم عبادت دی. په عربۍ کې دې ته ویل کېږي و دلیل الرجاء. الرجاء په عربۍ کې دا څه ته وایي؟ د امید ته وایي. فمن کان یرجو لقاء ربه، نو څوک چې امید ساتي الله سره د ملاقات، امیدونه به هم د الله نه ساتي. هلته یې وایي یریږه به صرف د چا نه؟ د الله نه. اوس وایي امیدونه به هم د الله نه ساتي. دا هم عبادت دی، په دې کې هم د الله سره څوک نه شریک کوي. دلته ته یو فایده ذکر کړم او دا هم فایدهمنه فایده ده. امیدونه ساتل په درې قسمه دي. امیدونه ساتل په څو قسمه دي؟ په درې. دا کمې فایدې چې زه ذکر کوم په دې درس کې دا ګوره نادرې فایدې دي او دا ډېرې کمې به تاسو ته داسې میلاو شي. امید ساتل په درې قسمه دي. دوه امیدونه دوه قسمه ښه دي او دا یو بد دی، مذموم دی. اولنې هغه انسان چې د الله بندگی کوي، الله ورله هدایت ورکړی دی، نو دی الله نه د ثواب امید ساتي. ښه کوي که ښه نه کوي؟ ښه کوي، محنت کوي که نه؟ د هغه محنت په بدله کې د الله نه څه ساتي؟ امید ساتي چې الله به راله ثواب راکوي. لکه چې سړی دی لمونځ اودس کوي ښه په پابندۍ سره، امید ساتي د الله نه چې الله به مې وبخي. دا امید ساتل ښه دي که بد دي؟ ښه دي. دویم سړی هغه دی ګناهونه یې کړي دي، بیا د ګناهونو نه توبه وویسته او امید ساتي چې الله به مې وبخي. سم خیال دی؟ صحیح دی، دا خو ښه امید دی. ګناهونو نه توبه ویستله او امیدونه ساتي، دا ښه کار دی. دریم هغه امید دی، هغه امیدونه ساتل چې دا مذموم دي. یو سړی دی قسمه قسم ګناهونو کې اخته دی، په قسمه قسم ګناهونو کې اخته دی او په خوله یې دا دي وي الله څه دی؟ الله غفور رحیم دی. دې امیدونه ساتي. سم خیال دی؟ په غلطه دی، سشتینه امیدونه ساتي. زه به تاته یو فایده ذکر کړم او په دې زړه کې به دې کوزه شي او په دې زړه به دې ولګي، ډېر به ورته خوشحاله شي. ګوره دوه نظره ساته. څو نظره ساته؟ دوه نظره ساته. ای مسلمانه، ای رور او ای خور، دوه نظره ساته. یو نظر په خپلو ګناهونو او عیبونو ساته، دویم نظر د الله په رحم او کرم ساته. سړی وایي چې موږ پوه نه شو، موږ پوه کړه، زه دې پوه کوم. کله چې انسان نظر ساتي په خپلو ګناهونو او عیبونو، نو څه به کېږي؟ د الله د عذاب نه به یېرېږي. او چې کله نظر وساتي د الله په رحمت او په کرم، نو د الله نه به څه ساتي؟ امید به ساتي. الله اکبر، دا ډېره خوندوره خبره ده. دوه نظره ساته. یو نظر به څه ساته؟ په خپلو ګناهونو او عیبونو باندې. چې کله هم ته خپلو ګناهونو ته کتو که نه، د الله نه به یېرېږي. او د خپلو کوتاهیانو ته دې کتو، نو د الله د عذاب نه به یېرېږي. او دویم نظر د الله په رحم او کرم ساته، د الله نه به امید هم ساتي. ځکه د دواړه خبرې یو ځای دي، لازم دي، امید او یره. نه به صرف د الله نه یېرېږي د خوارجو په شان،
او نه به صرف د الله نه امید ساتي د مرجئو په شان، بلکې الله غفور رحیم هم دی او الله سخت عذاب هم ورکوي. اعلموا ان الله غفور رحیم. پوه شئ په دې خبره چې الله غفور رحیم دی، خدا مې ساتي چې ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب هم ورکوي. ګوره نو په دې آیت کې دی فمن کان یرجو لقاء ربه، څوک چې امید ساتي د خپل رب سره د ملاقات، امید ساتي چې الله به له ثواب راکړي، امید ساتي چې زه به الله وینم د قیامت په ورځ، فلیعمل عملا صالحا، نو دې څوک نیک عملو کې ولا یشرک بعبادت ربه احدا، او د الله سره په عبادت کې څه شی نه شریک کوي. دلته هغه دوه شرطونه بیان شو اهم، موږ بار بار بیانو. کوم شرطونه چې د عمل د قبلېدو دپاره دوه خبرې لازم دي. کومې خبرې دي؟ یو توحید دی چې د عمل کې به شرک نه وي، دویم د عمل به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. فلیعمل عملا صالحا، ودي کې عمل نیک عمل څه ته وایي؟ علما وایي، مفسرین وایي، او دا تفسیر د سلف صالحینو هم نقل دی، وایي نیک عمل هغه عمل ته ویل کېږي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. او دویم دا چې د عمل به خالص د الله دپاره وي، نو الله یې قبلوي. نو دا اوس د کوم عبادت په باره کې خبرې وشوې؟ امید په باره کې. اوس تا ته دا وایي ودلیل التوکل، او توکل به هم صرف په الله باندې کې، توکل به صرف په چا باندې ساتي؟ په الله باندې. توکل په اصل کې په عربي ژبه کې وایي اظهار العجز والاعتماد على غیرک، لکه عجزي راښکاره کول، په بل چا باندې اعتماد کول چې زه دا کار نشم کولی، زه په بل چا اعتماد کوم. دې ته په اصل کې توکل وایي. او شرعا توکل څه ته وایي؟ الاعتماد على الله، په الله باندې اعتماد کول، وتفويض الامور الیه سبحانه وتعالى، او کارونه ټول چاته سپارل؟ الله ته سپارل. دې ته توکل وایي. نو توکل بس صرف او صرف په چا باندې کې؟ په الله باندې کې. وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، دلیل پر راوړی. په الله باندې ځانونه وسپارئ که تاسو مؤمنان یې. الله وایي وعلى الله فتوکلوا، جار او مجرور مخکې کړی دی د حصر دپاره چې صرف په توکل په الله باندې کوئ، صرف په توکل په چا باندې کوئ؟ په الله باندې کوئ. دا هم فائدې د ساتي چې په توکل کې دنه درې خبرې دي: عقیده، اعتماد او عمل. عقیده، اعتماد او شي عمل. اولنی خبره ده ته عقیده ساتي چې ټول خبره د چا په لاس کې ده؟ د الله په لاس کې ده. الله چې څه غواړي هغه کیږي، او الله چې څه ونه غواړي هغه نه کیږي. ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن، څه چې الله غواړي هغه کیږي، څه چې الله ونه غواړي نه کیږي. دا عقیده به ساتي. دویم به بیا اعتماد ساتي په الله باندې، مضبوط اعتماد چې ستا د زړه اعتمادي په الله باندې مضبوط اعتماد دی، چې زما په الله باندې 100% نه چې د هغې نه زیات اعتماد دی، یقین مې دی. او دریم عمل، اسباب بلټه چې شریعت دغه اجازه ورکړي. ځکه د فائدې د ساتي په توکل کې بعض خلک خطا کیږي، صرف الله ته ځان وسپاره او اسباب ملټو. نه، شریعت موږ ته د لار خولې دی، اسباب ور سره لټه. زمونږ په الله باندې یقین دی او اعتماد دی، او موږ الله ته ځان سپارلې دی. زمونږ په الله باندې توکل دی چې الله موږ لري رزق راکړي. خدای سره سره وسکه اسباب بملټه. بیماری نه بعد شفا څوک ورکوي؟ الله ورکوي. خو ته به اسباب لټې علاج وکړه. بچی څوک ورکوي؟ الله ورکوي. خو ته اسباب ولټوه، ته واده وکړه، الله بدل بچی درکړي. که بیا دې بچی نه کېدو علاج وکړه، ډاکټر خواله ورشه، طبیب خواله ورشه، الله بدل بچی درکړي. نو د اسبابو په دې مسله کې خلک په درې قسمه دي. یو هغه چې هغوی اسباب نشتی، بس په الله باندې توکل وکړه. دا په غلطه دي، دا د شریعت خلاف دي. هغه صحابي راغی که نه، د مسجد نبوي سره خپله اوښه ودروله او وی چا ته مې سپارلې ده؟ الله ته مې سپارلې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د اوښه وتړه، خپله وتړه، بیا توکل وکړه. اسباب ولټوه که نه، ته اسباب جوړ کړه، بیا به د الله ساتي. نو دا خلک په غلطي. دویم قسم خلک هغه دي چې د اسباب له منډه د الله سره شریک کړي دي.
په اسباب باندې به اعتماد نه ساتي. ګوره اعتماد به صرف پچای په الله باندې. لکه اوس یو سړی دی ګاډی ورسره دی او دا ګاډی سبب دی په رزق ګټلو کې، سبب دی کنه رزق خو الله ورکي، خو دا ګاډی به څه شي دی سبب دی په مزدوري کې. کده د عقیده شي یره کدا ګاډی نه ما ته رزق نه ملاويږي، دا خو الیاذ بالله دې سمته وی چې لکه دا ګاډی رزق راکړي الله تیر شو. تب سبب لټه خو سبب بد الله سره نه شریک کې، بلکې دا عقیده به ساتي چې سبب هم الله جوړ کړی دی، خبر بیا الله ته واپس شو. نو دریم قسم خلک چې په حق دي هغه دی چې په الله باندې مکمل اعتماد او توکل ساتي او دا غي سره سره اسباب هم لټي او د عقیده چې د اسباب هم زموږ د پرچا جوړ کړی دي الله جوړ کړی دي. کدا سبب نه بل وي قبل نه بل وي کني بل وي الله به موږ ساتي، الله به رزق راکړي. ورسېدي په دې باندې وکنه ها وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. الله وی ځان وسپارئ په الله باندې که تاسو مؤمنان یې. بیا وی ومن يتوکل على الله فهو حسبه. شیخ رحم الله الله ډېر اوچت دماغ ورکړي. دوه ایتونه راوړو. په یو آیت کې امر دی چې په الله ځان وسپارئ، نو په دویم آیت کې نتیجه ده چې په الله باندې ځان وسپارئ نو کیږي بس ومن يتوکل على الله. او چا چې ځان وسپارو الله ته او خپل کارونه وسپارل الله ته فهو حسبه، الله دې لپاره کافي دی. او چې الله چا د پاره کافي شي دا کار ورانیږي، دا کار نه ورانیږي. په الله باندې مضبوط اعتماد بساتي، په الله باندې بزان وسپاري نو الله بسو کی الله بستا د پاره کافي شي. حدیث کې درځي امام ترمذی رحم الله دا حدیث راوړل دی، امام ابن ماجه رحم الله راوړل. عمر ابن خطاب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ناشنا حدیث دی. لو انکم توکلتم علی الله حق توکلی، وی کتا سو په الله باندې د ځان وسپارو لکه څنګه چې پکار ده، کتا سو په الله باندې د توکل کو لکه څنګه چې پکار ده، لرزقکم کما يرزق الطير، الله بدل دې رزق درکې لکه څنګه چې د مارغان لور کوي. تغدو خماصا وتروح بطانا. سحر چې د خپل جاري نه پاسې نو سي خالی خېټه ماخام چې راځي سي خېټه ډکه. په کومې کمپنۍ کې کار کوي، د کوم ملک ویزه سره ده، په کوم ځکه دیاړي لګي، الله ول رزق ورکي. زمونږ توکل کمزورې شوی دی. ورب الكعبه قسم پر ته خورم په دې خبره باندې زمونږ په الله باندې اعتماد کمزورې شوی دی، زمونږ یقین کمزورې شوی دی. یره کدا شي نه زب سکوم او کو پلانې نه زب سکوم او کداغه کارونه شي زب سکوم او د تیری چیرې په عرش باندې ولوي رب دې اگر ټول کارونه اساني کړي. خبره ټول دغه په لاس کې ده، دغه اسباب دي چې الله صرف جوړ کړی دي بس. نور اصل کار کوونکې څوک دی؟ هغه الله. نو دا خبره یاد ساتئ چې توکل په غیر الله باندې کول پاغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی دا شرک اکبر دی. ها که وسړی دي شو کې چې لکه اوس د بادشاہ خواله ورغی دی، وزیر خواله ورغی دی، مسؤل خواله ورغی او پاغه باندې صرف اعتماد کو عقیده دا و چې دی به مال دا کار کوي او دا هم الله یو سبب جوړ کړی دی، نور اصل کار کوون کې الله دی، نو په دې کې څه حرج نشته. توکل اعتماد ته وایي کنه. دلته ته په غیر الله باندې اعتماد وکړو، خو څنګه اعتماد دی وکړو؟ دسی دی وکړو یو خو دې په دې کار کې په اعتماد وکړو چې هغه کولای شي، هغه کول لکه توکل کې په دې کار کې چې بچي ورایي دا خو شرک دی. حتی یو کس باندې اعتماد وکړو هغه په یو اداره کې کار کوي چې دې به مال د پانی جوړي کی، هغه په اداره کې دی تا په اعتماد کو یره زما پتا باندې اعتماد دی بس تا تم دا کار سپارلې. عقیده بو سره دا ساتي چې دا صرف یو سبب دی، نور اصل کار کون کې څوک دی؟ هغه الله دی. نو دا سری جایز دي کې نه جایز؟ دا جایز دي چې کار هغه کولای شي، داګه په طاقت کې شتي او ستاد عقیده نه ده چې صرف دې دا کار کوي په دې زما مکمل اعتماد نه. مکمل اعتماد خو بچا دی هغه په الله باندې دی. نو دا کوم عبادت شو؟ توکل. وی توکل به صرف په الله باندې کوي. الحمدلله زما په دې د الله رحم دی چې زما ګوره په دې هر موضوع باندې ځان له بیان شتي، د یری په موضوع باندې شتي، امید الله نه ساتل په دې باندې زما یو بیان شتي مکمل تفصیلا و اوري
الله باندې توکل کول په دې باندې زما مکمل بیانونه شته، خصوصا د ریاض صالحین شرح چې ما کړی پای کې موږ تفصیل بیان کړی. یو بل عبادت په ذکر کو درس په اخره کې، ودلیل الرغبه والرهبه والخشوع، درې نور قسم عبادتونه ذکر کړي، رغبت او رهبت او خشوع، دا به صرف د الله د پاره. رغبت څه ته وایي؟ رغبت په عربی کې السؤال والتضرع والابتهال، سوال کول، مینت او زاری کول، خپل کمزورتیا راښکاره کول چې زه دې خپل کار ته ورسم. دا به صرف د چا نه کېږي، دا به صرف د الله دپاره. رهبت هم صرف الله. رهبت په اصل کې څه ته وایي؟ یېرې ته وایي. او د یېرې مسله موږ سره مخکې تېره شو چې صرف په د چا نه یېرېږي؟ د الله نه به یېرېږي. خشوع عجزي ته وایي. عجزي به صرف د چا دپاره وي؟ هغه به د الله دپاره وي. دلیل پې راوړی دی انهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله د پیغمبرانو مبارک وي دې پیغمبرانو به په نیکیانو کې د یو بل سره مقابلې کولې، د یو بل نه به مخکې کېدو. ويدعوننا رغبا ورهبا، او زمونږ نه به دعاګانې غوښتې رغبا ورهبا، د امید او د یری د لاسه. وکانو لنا خاشعين، او دوی موږ ته عجزي کوونکي وو. نو درې عبادتونه شو، رغبت، رهبت او خشوع. دا به د الله دپاره بس، په دې کې به د الله سره څوک نه شریک. ښه په دې آیت کې رد دی په صوفیانو باندې. دا صوفیان ګوره زموږ په ملک کې ډېر زیات دي تصوف والا، او دا نن سبا چې کوم تصوف چلیږي که نه، دا د شرکیاتو او خزعبلاتو نه د ګډ وډو نه ډک دی. ګورې دا به د جوماتونو کې چې راګډېږي تصویر، دا دغه دي که نه صوفیان موفیان. دا شریعت خلاف دی. دا نن سبا چې کوم تصوف چلیږي اکثر د شریعت خلاف دی. صوفیان دا وایي نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه، موږ د الله بندگی په دې نه کوو چې الله به ثواب راکوي، ولا خوفا من عقابه، او نه د دې دپاره د الله بندگی کوو چې موږ د الله د عذاب نه یېرېږو. نه خو بیا ولې د الله بندگی کوي؟ انما نعبده محبة له فقط، موږ د الله سره محبت ته ځکه بندگی کوو. نو بندگی به صرف د څه دپاره کې؟ محبت ته لاسه به کوي. او دا خبره غلطه ده. دلته الله څه وایي؟ دا پیغمبران زما نه یېرېږي، هم زما د عذاب نه یېرېږي، او زما د ثواب او د جنت او د نعمتونو امید ساتي، او زما سره محبت هم دی. لکه څوک دنه سوال وکړي چې ته ولې د الله بندګي کوې، څه به ورته وایې؟ د الله د عذاب نه یېرېږم، د الله سره مې محبت دی، او د الله د جنت امید ساتم چې الله به راله جنت راکوي، الله به راله ثوابونه راکوي، الله به راله نعمتونه راکوي. د دې د لاسه زه د الله سبحانه وتعالی بندګي کوم. رد دی په دې کې د صوفیانو په دې خبره باندې، او په دې کې صوفیان په باطله باندې دي. په دې باندې به اکتفا وکړو. بیا مؤلف رحم الله یو څو نور عبادات هم ذکر کړي، او دا عبادت ما تاسو ته په اوله کې وي چې دا د مثال په تور ذکر کړي، ټول عبادت هغه نه ذکر کړي، خو هسې مثال ذکر کړی دی چې دا عبادت به خالص د چا دپاره، دا به د الله دپاره. ډېر خوندور کتاب دی او ډېره خوندوره موضوع ده، ځکه چې تعلق د رب العالمین سره ساتي او د رب العالمین د توحید سره تعلق ساتي. نو کوشش کوئ چې دا درسونه په غور سره واورئ، دې له ټیم ورکوئ په توجه سره، او دا فواید لیکئ، یادوئ، په ذهن کې کېنوئ، بیا خپلو بچو ته، ملګرو ته په جوماتونو کې په بیانونو کې بیان کوئ، په مجلسونو کې بیان کوئ. قیمتي خبرې او د عقیدې مسله ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په دې خبرو باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ په توحید باندې قائم او دائم لري د مرګ پورې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله زموږ نه راضي، او الله دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو، او سو پوری چې زموږ په بدن کې سایي. الله دې موږ له توفیق راکړي د توحید او د سنت ته بیانولو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.